بسم الله الرحمن الرحیم لکی مروت السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھا مروت بیٹانی قومی تاریخ اینڈ پشتون قومی تحریک ہنگامی میٹنگ وکو د سرکٹی مچنخیل چې د لکی مروت یوه علاقه ده ایګه چې حکومت نن اپریشن شروع کړي او یو غریبانو خلکو ته مشام پورې نن مشام پورې ټیم ورکړی ده چې تر دې ټیمه پورې تاسو کورونه خالي کو کډې وکړو موږ دلته اپریشن کوو نو دې حوالې سره موږ ټول پښتون قوم ته ټول لکی مروت ته یو اهم پیغام ورکوو و سرکټي مچنخیل خلکو ته پیغام ورکوو پیله خبره موږ دا کوو چې موږ لکی مروت چې اپریشن نه کولو په باره چې لکی مروت چې اپریشن نه کیږي 4 کاله مخکې موږ دا اعلان کړی دا مسلسل مو سبا بیګه دا اعلان دا چې لکی مروت په خاورې به اپریشن نه کیږي اپریشن نه منو گیم نه منو ورسره مو دا هم پالیسی ده دا مو موقف ده او دا مو ایجنډا ده چې لکی مروت په خاورې باندې دهشتګردي نه منو شرپسندی نه منو بدامنی نه منو غنډهګردي نه منو بدماشي نه منو غل نه منو ډاکو نه منو بتخور نه منو منشیات فروش نه منو سودخور نه منو د شراب او کباب او اډې نه منو او نه موږ لکه مروت باندې دهشتګردي او بدامني منو دا موږ اصولي موقف ته ورسره مو دا اصولي موقف ته ادامو منشور ده ادامو پالیسی ده ادامو ایډیالوژي ده نظریه ده چې په پاکستان نو کمپرومایز پاکستان باندې نو کمپرومایز پاکستان باندې نو کمپرومایز پاکستان ما کور ده پاکستان میری جان ہے پاکستان میری آن ہے پاکستان ہمارا وطن ہے پاکستان ہمارا گھر ہے نو کمپرومایز آئین و قانون کا د انګریز والدا موږ بیا هم منو غواړو اسلامي قانون اسلامي نظام غواړو ځکه چې پاکستان لا اله الا الله په نام جوړ ده او که اسلامي نظام اسلامي قانون دا حکمرانان نه راولي نو چې موجوده کوم آئین و قانون دا پاکستان له خاطره موږ منو او دغه آئین و قانون مکمل موږ عمل درآمد پکو او بل نه دا مطالبه کوو چې په دې به عمل درآمد کوو چې څوک تا نو موږ په دې سرکټي مچنخیل اپریشن او په یو خلکو باندې کډې کول دا موږ نو کمپرومایز نه به اپریشن کېږي سرکټي مچنخیل چې نه به هغه باندې کډه کوي څوک نو کمپرومایز او سرکټي مچنخیل علاقې خلکو ته موږ دا وایو چې تاسو مکمل انکار وکړو په کورو چې بچو د نوجوانانو د سپین ږیرو د تورسرو شهادت ته تیار سو خپلو کورو چې قبرستان جوړولو ته تیار سو خو دا بې عزته زندگی دا بې غیرته زندگی او دا بدترینه زندگی دې نه ځان بچ کو میرالی میرانشاه خلکو نه پته وکړو چې چا کډې کړې دي او تامبوګانو ټینټو ته تللي دي 100 سال دا خلک تباه برباد شي دې ذهن دې دماغ دې نفسیات دا هر څه تباه برباد شي عزتونه تباه برباد شي کاروبارونه روزګارونه تباه برباد شي شاملې لونګې تباه برباد شي شبده تباه شي ټول کلچر تهذیب تمدن مستقبل تباسی نو خپلو کورو چې شهادتو ته تیار سو و اپریشن اجازت ما ورکو سرکټي مچنخیل خلکو کډه ما کو بالکل کډه ما کو ما دهشتګرد پرېږدو دهشتګرد په خپلې خاورې باندې که تاسې پرېږدو بیا دا تاسې غلطي ده دا یې بیا تاسو جرم ده دا یې بیا تاسې په قانون چې جرم ده په اسلام چې مو جرم ده دواړه طرف ته کلک ولرئ چې دهشتګرد به موږ خاورې ته نه راځي برسریام اعلان وکړو او اپریشن ته به څوک موږ علاقې ته نه راځي
نه اپریشن منو نه دهشتګردي منو دا دواړه چې پاکستان چې تاسو څوک په آئین په قانون یا په اسلامي شریعت چې ګرموای نشي چې نه دی ورور یا اپریشن منو نه کاړه کوم نه دهشتګرد منو او نه دهشتګردي منو بیا دغه بعد اخلاق ته ودرېږه چې څه راځي دي بیا چې څه راځي بیا ته شهید یې بیا ته غازي یې بیا ته چې څه کوې څوک په دې غلط نه کړي څوک په دې بد نه کړي یا څوک په دې ګرام نه کړي موږ اخلاق تر سره ولاړ یو او ټولو سیاسي پارټیو مشرانو ته لیډرانو ته وایو چې په دې ټیم تاسو سرکټي مچنخیل خلکو سره ونه درېږو په دې ټیم چې تاسې سرکټي مچنخیل خلک له دې اپریشن نه بچ نه کو له دغه کاډې کولو نه بچ نه کو ا دو ملاتړه سپورټ نه وکړو او 100% په ونه درېږو بیا تاسو نه سیاستدانان یو نه مشران یو بیا تاسې غداران یو تاسې میر جعفر امیر صادق یو او ماشپین مازبادا نن موږ مارو بیټری قومي تاریخ پښتون قومي تاریخ مشران نوجوانان سرکټي مچنخیل ته ور روان دي سرکټي مچنخیل علاقې نوجوانانو مشرانو سره به جرګه کوو هر قسم ملاتړه سپورټ بیا کوو او ټولو سیاسي پارټیو مشرانو ته لیډرانو ته چې نور څوک مشران او څوک ملکان دي هغه ټولو ته وایو چې ماشپین مازباده سرکټي مچنخیل ته ځان ورسوو چې څوک پېښور چې دي څوک اسلام آباد چې دي د ځان ورسوي MNA دې ځان ورسوي MP ګان دې ځان ورسوي میران دې ځان ورسوي نورې پارټیو چې څوره عہدیداران دي چې کومه پارټۍ ده که سیاسي پارټۍ ده که مذهبي پارټۍ ده ځانونه دې ورسوي چې یو پالیسی تیاره کړو یوه غټه فیصله وکړو او سرکټي مچنخیل خلکو سره کلک ودرېږو نن یې سرکټي مچنخیل اپریشن ده سبا بیا ته جوړي اپریشن نن یې سرکټي مچنخیل اپریشن ده سبا بیا اباخیل اپریشن کلی په کلی به دا اپریشن کېږي کور کور ته به ترګډېږي کورونه به خالي کوي ماشومان اتورسرې به دې کډې کوي کیمپو ټیمټو ته به ځو که چېرته مو نن په سرکټي مچنخیل علاقې باندې ایکشن نه واخیسته اخلاق ونه درېدلو او موږ ورسره حکومت ته ریاست ته دا پیغام ورکوو چې په ټیبل خبره سره حل کا په ټیبل خبره سره حل کا که هغه بریګیډیر ده که کمیشنر ده که ډي آی جي ده که ډي سي ده که DPO ده که نور ریاستي ادارې دي په ټیبل به خبره سره کوو په مذاکراتو به مسله حل کوو په مذاکراتو په ټیبل به امن راولو په مذاکراتو په ټیبل باندې به بدامني ختم کوو دهشتګردي به ختم کوو کوم ادارې دا که په یوه پیج باندې نه وي نو نه دهشتګردي ختم کېدای شي نه بدامني ختم کېدای شي نو که ادارې مذاکرات کوي دا کمیشنر دا ډي آی جي دا ډي سي دا DPO دا بریګیډیر کور کمانډر نور چې څوک آرمي افسران دي ادارو افسران دي موږ ماشپین مازبا د سرکټي مچنخیل ته ځو که څوک مذاکرات سره کوي د سرکټي مچنخیل ته راځي موږ چا دفترو ته نه ورځو موږ دفترو چې سموسې پکوړې نه خورو دا کلیر کټ خبره ده نه دفترو ته ځو نه دفترو چې سموسو پکوړو والیو چې څوک راځي سرکټي مچنخیل په علاقې چې به هلته په جرګې باندې ښه په عزت سره په احترام سره په ادب سره مذاکرات کوو یو حل بیا باسو خو اپریشن نو کمپرومایز او کډه نو کمپرومایز دې نه به درېیمه لار غواړو دا یې حل نه ده دا حل نه ده چې چېرته اپریشن سلای ده ایغه چې حالات له مخکې نه خراب سوي دي او بېشماره نقصانات سوي دي جانی نقصانات مالی نقصانات نفسیاتی نقصانات روحانی نقصانات لویه تباهی بربادي سره ده هیڅ نتیجه نه ده لوی نفرت حکومت نه نفرت دغو ادارو د قوم ترمنځ نفرت غرونه جوړ شوی غرونه دوره نفرت جوړ شو چې منځ یې غرونه ودرېدل نو موږ دا تجربه ده
په دغه خپل خیبر پښتونخوا چې په شمالي جنوبي چې اپریشن سراسر نقصان ده، تباهی بربادي ده. نور دینه بغیر چې کومه لار موږ سره حکومت باسي، ادارې سره باسي، موږ ورته تابعدار یو. په ټیبل پر سره چینیږي برابري کی سطح پر، اگر چې کوم زورور ده کوم بپاسي ادارې بلان دي، خو موږ په برابري بنیاد خبره ورسره کوو. خو اپریشن نه منو، جبر نه منو، بدماشي غونډه ګردي نه منو، اکاډه خو په وکه په یو صورت نه کوو. سرکټي مچن خېلو ته یو ور بیا دا پیغام ورکوو، ټول لکه مروت ته ورکوو چې کور نه بنوځي، کاډه بنه کوي، تور سره بنه باسي، بچي بنه باسي، نه باوځي نوجوانا سپینځيریا نه باوځي. دالتا کور چې قبرستان جوړ کا شهید خو بسې کړه، کاډه باولې کې مسلمانې پښتونې کاډه باولې کې چیرته دهشتګرد دا بالکل د ادارې راځي پسې، که پولیس راځي که فوج راځي چې گئی دی بجلی بټې پورې دی نه کوي. دهشتګرد که ادارو ته نه معلوم بیا خدای ادارې ناکامې دي. صحیح خبره. دهشتګرد هر چا ته پته وي. ما کلی چې کوم دهشتګرد ده ما ته پته ده. دهشتګرد پیژنه، پلارې پیژنه، کورې پیژنه، ټوله قبیله پیژنه، هر څه پته استه. د ادارو ته څرنګه پته نسته، بیا د ادارې په عربو په کربو د پاکستان خزانې نه دا تنخواګانې یا مراعات څه شي پراخلي. د دو بیا کار څه ده، دو ډیوټي څه ده. نو ادارو ته وایو، فوج ته وایو، پولیس ته وایو، کمیشنر ډي آی جي ډي سي ډي پي او ته وایو چې دهشتګرد چیرته وي چې ګوایه بجلی بټې پورې لګوه. دهشتګردو چې سهولتکاري په شریعت او په قانون چې په ثبوت چې دا سهولتکار ده چې ګوا، خو په ثبوت او په شهادت سره نور اپریشنان نه منو، نه کاډې کوو. چې څوره پورې دی ما ته امن نه را، ما قومي مطالبې دي نه حل کړې، پولیو به دې بند دي، ګیس ګاډي به دې بند دي، ګیس پنجاب ته به دې ګیس پیپلین بند دي، نوره به ډېر موږ دې بعد فیصلې کوو، جرګې به کوو. ته نن په پولیو لګیا یې، پولیو نسې خلاصوی، پولیو به دې نن بند دي، بیا به بند دي، بیا به بند دي. ګیس ته بندو، ګیس ګاډي ته بندو، فیکټرۍ ته بندو، هر قسم قدم واخلو. دوی مسلو حل نه غواړي. نه دا مسلې جوړې دغو خلکو دي. یوه ضروري خبره دې ولي الله یاده کړه. نن سرکټي مچنخېلو خلکو ځنه د سیاست او د سیاسي پارټیو نارې پچې لګولې، داسې اوازونه موږ پچې اورېدل چې هغه د سیاست او سیاسي پارټیو نارې لګوي. سیاست او سیاسي پارټۍ به الیکشنانو چې سراغ کوو. دغو اجتماعي خبرو چې دغه جرګو چې دغو حالاتو چې د قومیت تر بریګینت خبرو ته دی څوک سیاست او پارټۍ نه ګډوي، نه به په سیاست څوک غږیږي نه به په پارټیو څوک غږیږي. او موږ له مشرانو نه، له سیاستدانانو نه، له لیډرانو ګیلې ستا، ټول قوم ګیلې دي، ټول پښتون ګیلې دي، مروته بیټني او وزیر ټولو قومو ګیلې دي چې دو سموسو پکوړو ول دي. ولې دا سموسو پکوړو ول دو ته قوم وایي؟ خو دې سموسو پکوړو وایي. خپل رویه ټیک کو، سموسه پکوړې پرېږدو. डी सी कमिश्नर डी पी ओ डी आई जी دا چپلې بوټان ما پالشته وو، دا جی حضور بادشاہ سلامت پرېږدو، دا خبرې غلامي پرېږدو، خپل مفادات پرېږدو، قوم سره ودرېږو، قوم بچو سره، قوم تور سرو سره ودرېږو. دغه ګټې دې ډېرې دي، دغه مفادات دې ډېر دي، دغه سیاست دې ډېر ده، دغه پارټۍ دې ډېره ده. په قوم ډېر بد حال ده، په ضلع دې بد حال ده، په پښتون بد حال ده. خدای دې پاره دا سیاست پارټۍ د خپله خېټه پرېږده، نوره دا سموسې پکوړې نوره پرېږده، قوم سره ودرېږه، غیرت وکړه، حیا وکړه، پښتو وکړه. چیرې ځان چې اسلام ای ایمان جذبه پیدا کا، د قوم جذبه پیدا کا، نورو خپلو ذاتي مفاداتو ته، پارټۍ مفاداتو ته، سیاسي مفاداتو ته خدای دې پاره الله ته ورکړه. په قوم څه بوره حال ده، قوم څومره پریشان ده، قوم نن کاډې کوي، قوم نن اپریشن شروع کېږي. او ایم این ایم اسلام آباد چې ټیک ټاک یې جوړوي،
MP ګان مې MP استلو چې پراته دي خپل عیش او عشرت کوي معیاران مې پړی لګئی په سړکو باندې پړی لګولې دي ټیکسونه ټول معیاران دي TMA دولت یې وخوړ TMA ټول فنډونه یې وخوړل TMA لوټ کړله دا د معیاران دي ټولې TMA ګانې لوټ کړې وې خوړلې ټول MP ګان مې په فنډو خرڅولو لګیا دي MNA مې فنډونه خرڅوي پوسټونه خرڅوي کلاسور نوکریګانې خرڅوي ट्रांसफर पोस्टिंग په پیسو باندې کوي پروجیکټونه را رہی ایګه چې کرپشن کوي لوټ مار کوي روزګار کوي خالي دغه روزګار ټول بار ملکانو چې دغه جن لوټ مار کوي یا بار ملکانو چې روزګارونه په باندې کوي نو دا نور پریږدو الا موږ ته ضلع تاثیر پریږدو د ضلع تاثیر پریږدو موږ د غریب عوام سره پریږدو به د ضلع ټیک شي الا بیا دینه بعد موږ به د ضلع تر پریږدو کاډه به تر نو کو به دغه MNA MP ګان معیاران ادا ګڼ کپان ادا غلا ډاکوګان دې بیا دلته یې په چې موږ عوام وزو خو چېرته دې بیا ځکه ته واخلي کورونه دې ته جوړ کړي دو دې بیا ضلع چې جوړېږي ورک تاسې سو ورک مو نام سا نه تاسې قوم په حیا په عزت خفه کېږو نه یې تاسې قوم په معیشت په معاشرت خفه کېږو نه یې تاسې قوم په دې نیستي په غربت خفه کېږو قوم ته مو څه شی ورکړه تیا کاله سیاست مو وکړو ټولو ته وایو ټولو پارټیو ته ټولو سیاستدانانو ته څه شی دې ورکړه قوم ته لکي مروت نه دې مځکو اوبه راکړې نه دې څښاک اوبه راکړې نه دې اسپتالونه راکړه نه دې کالجونه سکولان راکړه نه دې ګیس راکړه نه دې بجلی راکړه نه دې ترقي راکړه نه دې خوشحالي راکړه هغه زندگی پاره چې کوم ډیر ضروری شاید امن هغه امن نه پتا داوا د تا خراب کړای دا او مشره و لیډر او سیاستدانا و خانه و مالا اسموسو پکړو ول مالا علماء حق نه دا ما امن تاسو خراب کړای دا تاسو دا پریشانان باندې مسلط کړی دي تاسو مو کډوال جوړو تاسو کډیر باندې کوو ډبل گیم کو منافقت کو الته ډي سي دفتر چې سموسه پکوړې وخوري بیا عوام مترایسه بیا دالته چیګه خبرې کوي بیا عوام سره دالته چیګه خبرې وکي بیا ډي سي کمشنر دفتر تلار سے دالته سموسه پکوړې وخوري دا ډبل گیم به تر څو پورې کوي اوس یو بچای یو نوجوان تور سره تر باندې پوي دا تر نه خبره ده او تور مخو لا به موږ کاډه تر نو کو د ضلع به تاسو تر پریږدو الله تور مخ تاسو کاډر نو کو د ضلع مستر پریږدو میں सरकटी मचन खेल में ऑपरेशन के हवाले से और हुकूमत की तरफ से आज जो डेडलाइन दी गई है कि शाम तक घरों को खाली करो हम हुकूमत के इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं ये बहुत अफसोसनाक फैसला है हुकूमत की तरफ से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं हम बदअमनी के ख़िलाफ़ हैं हम बदअमनी पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ हैं लेकिन इसका इलाज ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है जहाँ जहाँ भी आज तक ऑपरेशन हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में जनूबी वज़ीरिस्तान में स्वात में जहाँ भी ऑपरेशन हुआ है उसका नतीजा ज़ीरो नहीं माइनस 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 कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हर तरफ तबाही व बर्बादी हुई है ऑपरेशन से कोई कामयाबी नहीं हुई है आज तक ऑपरेशन से कोई फ़ायदा आज तक नहीं हुआ है सरासर नुकसान हर लिहाज से तबाही व बर्बादी हर लिहाज से नुकसान इसीलिए लकी मरवत के सरकटी इलाके में हुकूमत ने आज ऑपरेशन शुरू करने का जो फैसला किया है और सरकटी मचनखेल के गरीब आवाम को घरों को खाली करने का जो आज शाम तक अल्टीमेटम दिया है हम एक बार फिर इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं ये बिल्कुल गलत फैसला है ये बिल्कुल जालिमाना फैसला है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लकी मरवत में हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं पूरी कौम मरवत कौम बेटनी कौम वज़ीर कौम खटक कौम लकी मरवत के 14 लाख लोग तमाम बच्चे नौजवान बूढ़े और ख़वातीन ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं गेम के ख़िलाफ़ हैं न हम ऑपरेशन मानते हैं न हम गेम मानते हैं न हम लकी मरवत ऑपरेशन की इजाज़त देते हैं न गेम की इजाज़त देते हैं
ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم امن کو خراب کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم چوروں ڈکیتوں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بدخوروں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم کرمنل گینگز اور مافیاز کے خلاف کھڑے ہیں، ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آپریشن تباہی و بربادی ہے، لہٰذا ہم ریاست اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ لکی مروت میں آپ جہاں بھی آپریشن کا فیصلہ کریں گے ہم اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔